زما ورونو د ټولو نه مخکې زه د ملکنډ ټي وي د ګران ملګري محمد حسین او د حکیم صاحب شکریه ادا کوم چې هغوی موږ له د خبرو کولو موقع راکړه چې موږ خپل مسایل د میډیا په ذریعه باندې خلکو ته بیان کړو. زما ورونو څنګه چې تاسو ته معلومه ده زمونږ په وطن کې خو مسایل ډېر زیات دي او خو خبره دا ده چې د ټولو نه مخکې که تاسو ته معلومه وي د بجلۍ په بیلونو کې د دې تېرې میاشتې فیول ایډجسټمنټ ګورنمنټ وایي دا یو ټیکس یې لګولی و په بجلۍ په بیلونو کې او هغې په داسې طریقه لګولی و چې د چا 500 روپۍ بیل دی نو 2000 یې پسې ټیکس لګولی. نو په دغه سلسله کې د ټولو نه مخکې د سخاکوټ بازار متحده یونین په هغې باندې سټینډ واخیسته چې د هغې زه د یونین صدر یم او ما د ټولو پارټو دلته چې کومې سیاسي پارټۍ دي او مذهبي پارټۍ دي د هغې او د یونینونو د دې خپل تحصیل په سطح باندې اے پي سي راوغوښته او په هغه اے پي سي کې مونږ دا مسله وړاندې کړه. نو په هغې کې ټولو پارټو او ټولو د یونین مشرانو د دغه سیس چې کوم دی غندنه وکړه او د حکومت نه مطالبه وکړه چې فوراً د دا فیول ایډجسټمنټ د بیلونو نه ختم شي. ورونو په هغې باندې زمونږ هغه حواس چې مونږ کړی و په هغې باندې زمونږ هغه حواس مونږ دومره کار وشو چې ټولو عوامو ته ولس ته ورسېده او پروني اخبار کې مې کتل چې په اسمبلۍ کې هم په هغې باندې یو متفقه قرارداد منظور شو چې د بیلونو نه د فیول ایډجسټمنټ ختم کړی شي ځکه چې زمونږ په ملکنډ کې بجلي چې زمونږ د خیبر پښتونخوا بجلي چې ده نو دا نه په تیلو ده نه په کویلې ده په هېڅ نه ده دا په اوبو په ذریعه باندې موږ له قدرت داسې چې دا کومه ګراني په وطن کې روانه ده ملاماتې ګراني روانه ده د غریب ولس د اخیستو توان نه لري. خلک چې کوم دی نو دې حد ته رسېدلی دی چې په وطن کې خودکشۍ کېږي او خلک چې کوم دی د بېروزګارۍ د لاسه او د ګرانۍ د لاسه سره د خپل ژوند خاتمه په خپله کوي. داسې یو انتها ته چې کوم دی ګراني رسېدلې ده نو په دې باره کې مونږ د قومي اسمبلۍ چې کوم ممبران مونږ لیدلي دي او که زمونږ د صوبایي اسمبلۍ ممبران دي هغې ټولو ته مونږ اپیل کوو چې مهرباني وکړئ په دې اهم ایشو باندې تاسو باقاعده چې کوم دی بحث وکړئ او دا سیس چې کوم دی دا ګراني چې دا قابو شي کنې دا داسې یو سلسله ده چې دا روانه ده چې د ماښام د سیز یو ریټي د شپې په نیمه شپه کې بل ریټي او په سهار یې بل ریټي داسې بالکل یو داسې صورتحال دی چې یاره دا وطن ته به وایي چې د جنګ په صورتحال کې دی او دوی ډېر په بد حال کې دي. نو په وطن کې هېڅ داسې څه صورتحال نشته چې بهی دوی ته یو داسې دغه رامخې ته کړي چې بهی په موږ دا بد حال راغی سیلاب راغی جنګ وشو زموږ وطن برباد شو او ځکه دا ګراني راغله او دا بېروزګاري راغله. ورونو یو خو دغه لویه مسله ده. بل طرف ته ورونو مونږه متحده ټریډ یونین یو بله اهم کامیابي مونږ دا وکړه چې مونږ خپل یونین د ملکنډ ضلعې په سطح هم 13 ورځ کانفرنس وکړ او په هغې کې مونږ د ټول ملکنډ ضلعې چې کوم دی نو مشران وټاکل په اتفاق رایې سره. نو یو تنظیم هم جوړ کړو چې په هغې کې زه د ټول ملکنډ ضلعې دپاره زما نوم د چیرمنشپ دپاره وټاکل شو او زوار خان د دې ضلعې صدر شو او نائب صدر سینیر نائب صدر چې دی د درګۍ بازار شو غلام حسن او د تانې بازار عبدالقادر خان چې کوم دی نو دا جنرال سکرټري وټاکل شو او نائب صدر د مندرې بازار شو او جاینټ سکرټري دا چې کوم دی نو د
توتکان بازار شو. نو دا ټول بازارونه چې کوم دی نو په یو مزي کې په یو تنظیم کې موږ راغونډ کړو. د دې ملکن د دکاندارانو د بازارونو چې څه اهمي شوي د دکاندار سره که یو زیاتې کېږي یو ظلم کېږي، مطلب دا دی د دکاندار سره سرکار ظلم کوي، د دکاندار سره مالک زیاتې کوي. نو په دغې باندې به مونږ د ټول بازارونو که داسې یو ایش وي چې هغه مونږ یوازې نشو کنټرول کولی، نو په دې باندې به چې کوم دی مونږ په ټولو بازارونو کې بیا د ملکن ضلعې چې کوم دی احتجاج هم کوو او د هغه خپل ملګري مرسته به کوو. او اوس زمونږ آینده کې کوشش دا دی چې مونږ د خپل تنظیم د ملکن ډویژن په سطح هم چې کوم دی نو دا جوړ کړو، ځکه چې زمونږ ډېرې مسلې داسې دي چې هغه د ډویژن په سطح راځي. لکه دلته کامي مسله د ټیکس راځي، ځکه چې زمونږ ملکن ډویژن یو ټیکس فری زون دی او په موږ باندې حکومت بار بار چې کوم دی نو ناروا ټیکسونه لګوي. نو د دغې دپاره هم زمونږ تنظیم ضروري دی. که چېرې تنظیم نه وي نو بیا به مونږ چې کوم دی نو ماتې خورو. تېره پیره هم مونږ د ټیکسونو خلاف یو ډېر لوی جدوجهد کړی او هغه ټیکسونه چې باقاعده چې کوم دی نو آرډر شوی او صدر هم دستخط کړی و، هغه چې کوم دی د دې تاجر برادرۍ او د دې سره د ټولو سیاسي پارټو په شریکه په جدوجهد باندې هغه مونږ ختم کړی دی. اوس مونږ له حکومت چې کوم دی د 2023 پورې ټیم راکړی دی چې د 2023 پورې به دی خو مونږ ورونو زمونږ ضلع زمونږ ملکن ډویژن دا ډېر پاسمانده ډویژن دی. دلته مونږ سره هیڅ قسمه وسایل نشته. دلته صرف مونږ 2 لاسونه په جهان کې خرڅوو. په دې 2 لاسونو او خپو باندې مونږ ځو بهر دنیا ته، عربو ممالکو ته، کراچۍ ته، پنجاب ته، هلته مزدوري کوو او هغه مزدوري راوړو دلته چې کوم دی خپلو بچو له پې رزق پیدا کوو او ځان له پې یو کورکۍ هم جوړوو. نو مونږ سرکار ته دا مطالبه کوو چې وروره ته مهرباني وکړه په مزدورۍ کې زمونږ نه ټیکس ماله. دا مونږ مزدوري کړې ده، ځکه چې مونږ له پاکستان څه داسې مراعات نه دي راکړي چې مونږ ټیکس ورکړو. زمونږ ضلع زمونږ ډویژن د دهشتګردۍ ښکار شو، زمونږ ډویژن د سیلابونو ښکار شو. دې کې چې کوم دی ډېر لوی توپانونه راغله. نو زمونږ ډویژن لا فلحال دې ته جوړ نه دی. نو مهرباني دې وکړي سرکار ته مونږ چې کوم دی دا مطالبه کوو، هم قومي ته هم مرکزي ته او هم چې کوم دی صوبایي ته، چې په ملکن کې دی هیڅ قسمه ټیکس نه لګوي او مونږ تاجر برادرۍ سره دی او د دې ټول ولس سره دی چې کوم دی زیاتۍ ختم کړي او نور زیاتې دې نه کوي. چې مونږ مطلب دا دی په دې مجبور شو چې بیا مونږ احتجاج دپاره راوځو. गजाली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल फैकल्टी, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड इदारा दाखिले जारी हैं। फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, फार्मेसी, कार्डियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जिकल, डायलिसिस, डेंटल और हेल्थ में मेडिकल डिप्लोमा। 5 साल डॉक्टर फिजिकल थेरेपी, BS इंस्टीट्यूट एंड एमरजेंसी केयर, BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BS एनेस्थीसिया, BS कार्डियोलॉजी, BS रेडियोलॉजी। BS सर्जिकल, BS डायलिसिस, BS डेंटल। 2 साला LHV कोर्स। कैटेगरी बी मेडिकल स्टोर लाइसेंस पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से मंजूर शुदा। गजाली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल फैकल्टी, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड इदारा दाखिले जारी हैं। मज़ीद मालूमात के लिए न्यू अरबाब कॉलोनी, आबदरा चौक, यूनिवर्सिटी रोड, पेशावर। राब्ता नंबर 0915851972
0343990447.